أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. دی حصہ د آیت مبارکه کې د قرض متعلق مزید احکامات ذکر کړي. فرمای ولا تسأمو، او تاسو سستی مکوئ، ان تکتبوه، دا چې ولیکئ تاسو دی لرا صغیرا کا وړه معاملې لږ قرضی، او کبیرا یا ډیری. بعضې وخت کې بنده ته دا خیال راشي چې مړه دا معمولي غونده کې قرض دی، دا به ماته یادي، د دې د لیکلو ضرورت نشته، یا دا ډیر زیات دی، دا د چا نه هېرېږي. نو فرمایي چې داسې سستی مه کوئ، دا که لږ دی او که ډیر دی دا لیکئ. الی اجله، د خپلې نیټې سره، نیټه ورسره هم لیکئ. فرمایي ذالکم اقسط، دا ډیر زیات انصاف دی، عند الله، په نزد د الله تعالی باندې. فرمایي چې دا شرعي احکامات دي، نو دې کې تاسو سستی مه کوئ. بعضې وخت کې مونږ دا خیال وکړو یاره زمونږ په یو بل اعتماد دی، یا مونږ وایو دا به ماته یادي. نو فرمایي چې د دې احتمالاتو د وجې نه په دې کې سستی مه کوئ. نو دا د الله په نزد باندې زیات انصاف دی، یعنی په دې کې بې انصافي بیا نه جوړیږي. عام طور چې څومره جګړې مسلې جوړیږي، د هغې محض وجه دغه وي چې د قرضداري او د قرض ورکوونکي په مابین کې یا په مقدار کې اختلاف راشي، یا اختلاف راشي په نیټه کې. نو که دا لیکلی شوی، نو نه به په قرض په مقدار کې اختلاف راځي او نه به د هغې په نیټه کې. واقوم للشهادة، او دا زیات قایمونکی دی په ګواهۍ کې. یعنی دغه ګواهان چې دي دا خو انسانان دي، او انسان د نسیان نه دی، شاید د هغوی نه خبرې هېرې شي، ګډه وډه شي. نو کله چې ګواهان هم وي او لیکل هم شوي، نو بیا په هغې کې ګواهي قایمول هم اساني. نو دا یې دویمه فایده ذکر کړله چې دا د الله په نزد انصاف هم دی، او دا په ګواهۍ قایمولو کې هغه سهولت پیدا کوونکی دی. وادنا الا ترتابو، او ډیر نږدې دی دې خبرې ته چې تاسو شک ونه کوئ. یعنی عام طور د قرضداري او د قرضخوا په منځ کې اختلاف د شک پیدا کولو نه جوړ شي. یو ته په مقدار کې شک راشي، بل ته په نیټه کې شک راشي. نو فرمایي چې که دا تاسو لیکلي او ګواهان پې قایم کړي،
نو تاسو به د شک نه هغه په دې سره محفوظ یې الا ان تکون تجارتا حاضرتا البته کچری یو تجارت حاضرتا لاس پلاس تدیرونها چې اړوي را اړوي تاسو دی لره بینکم په منځ خپل کې یعنی دسی سودا ده چې هغه لاس پلاس ده او سودا منقول سودا ده هغه شی چې د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي او بار بار تاسو کوئ نو دغه سودا داسې سودا ده که په دې کې لیکل هغه لازم کړلی شي نو ګرانه به شي مشقت په جوړ شي لکه موږ د یو دوکان نه سودا والو او پیسې ورکو نو فرمایي چې دغه شان سودا چې هغه لاس پلاسي نو که هغه ونه لیکلی شي خیر دی ځکه چې په دې کې د مشقت جوړېدلو خطره ده چې ته د دوکان نه چینی او داسې سودا الې او په نغدو الې نو فرمایي چې دغه لیکل ضروري نه دي او تدیرونها چې اړوي ته او را اړوي تاسو دې لره په خپل منځ کې په دې کې اشاره ده هغه سودا ده چې هغه سودا ته چې هغه نقل کولی کېږي د یو ځای نه بل ځای ته نو جیداد او هغه سودا چې هغه نه نقل کېږي کور شولو کارخانه شوله چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته نه نقل کېږي نو د هغې لیکل به بیا هم ضروري نو دا د هغه سودا دپاره چې هغه نقل کېږي نو فرمایي چې کله دا لاس پلاسي نو په دې کې لیکل ضروري نه دي فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نو بیا په تاسو باندې څه ګناه نشته دی که دا ونه لیکئ واشهدو او تاسو ګواهان قائم کئ اذا تبایعتم کله چې تاسو بیع کوئ د بیع په دوران کې ګواهان قائموئ ولا یضار کاتب ولا شهید فرمایي چې تاسو تکلیف مه ورکوئ لیکونکي ته او نه ګواه ته په دې کې یضار دا د معلوم صیغه هم جوړیږي او د مجهول هم جوړیږي چې اصل د دې شي لا یضاررو یا لا یضاررو د پرا کې د ادغام د وجې نه دې کې دواړه احتمال دي نو معنی د دې په یو صورت کې دا جوړیږي چې تاسو تکلیف مه ورکوئ لیکونکي ته او ګواه ته لیکونکي ته تکلیف دا دی چې تا په هغه باندې غلط لیکل وکړي او یا ته هغه داسې ځای ته غواړي چې هغې ته د کرایه ورکولو هغه پای کې کرایه ورکول راځي او ته هغه له کرایه ورنه کړي او دغه شانتې ګواه چې تو په هغه باندې خپل اثر رسوخ استعمالې یا په دبا وهلو سره په دمکا وهلو سره په هغه باندې ګواهي بدلې یا هغه بار بار راغواړي د ګواهۍ دپاره او خامخا هغه تنګې یا کم ځای ته چې ته راغواړې نو په هغې کې مشقت دی سفر دی او ته هغه له د هغې خرچه او کرایه نه ورکې نو دا
ګواه ته تکلیف ورکول دی. او دغه شانتي د دې معنی دا هم جوړېږي چې کاتب دی تکلیف نه ورکوي او نه دی ګواه تکلیف ورکوي دغه قرضدارو ته، دی قرضدار ته او دغه مالک د قرضې ته چې دی یا د لیکلو نه انکار کوي یا دی قصدن غلط لیکل کوي یا ګواه چې دی ګواهی پټی یا یې بدلی او یا د ګواهی کولو نه انکار کوي، نو دا ټول احتمالات په دې کې دي. وَإِن تفعلوا او که چېرې تاسو دا غلطي وکئ، تکلیف ورکو د قرضداري یا مالک د قرضې یا د لیکونکي ته او د ګواه ته یا د کاتب او د ګواه د تکلیف ورکو دغه قرضداري ته یا دغه مالک د قرضې ته، نو فرمایي چې وَإِن تفعلوا که تاسو دا کار وکړلو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، نو دا په تاسو باندې یو لویه ګناه ده. واتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ. دا احکامات اگر چې دنیاوي احکامات دي لیکن داسې مه ګڼئ چې دا د شریعت نه علاوه خبرې دي، بلکې دا بعینه شریعت دی. په دې باره کې د الله تعالی نه ویریږئ. ویعلمکم الله، او الله تعالی تاسو ته د دې تعلیم درکوي، دا علم تاسو له درکوي. والله بكل شیء علیم، او الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی، علم والا دی. نو دا یو علیم ذات دی. د علیم ذات احکامات چې دی پای کې د دنیا او د آخر پیدې دي، د فساد او د فتنې نه او د جګړې نه د بچ کېدلو ذریعه ده. ولا تسأموا، او تاسو سستی مکوئ، ان تکتبوه دا چې ولیکئ تاسو دې لره صغیرا که لږ معمولی قرضی او کبیرا یا زیات الی اجله د خپل نیټې پورې. ذالکم دا کار اقسط و زیات انصاف والا دی عند الله په نزد الله باندې. واقوم او ډیر زیات قائمون کې دی لشهادت گواهی لره. وعدنا او ډیر نږدې دی الله ترتابو دا چې تاسو شک نه کوئ الا مگر ان دا خبره تکون تجارتا چی تجارت حاضرتا لاس پلاس تدیرونها چې اړوي را اړوي تاسو دی لره بینکم په منځ خپل کې. فلیس علیکم جناح، نو نشته دی په تاسو ګناه الله تکتبوها دا چې ونه لیکئ تاسو دی لره. واشهدو او گواهان ونسئ اذا هر کله تبایعتم چې تاسو بیع کوئ. ولا یضار او تکلیف بنشي ورکولی کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته. وان تفعلوا او کچرې کوئ تاسو دا کار فانه فسوق، یقینا دا ګناه ده بکم په تاسو باندې. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ويعلمكم الله او تعلیم درکړي تاسو ته الله تعالی. والله بكل شيء علیم، او الله تعالی په هر څه باندې علیم دی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. پروردگاره موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. خنداده دپاره دعا وکړئ پروردګار د دوی دا سفر اسان کړي. پروردګار په خیر سره او پروردګار په سهولت سره دوی ورسوي. پروردګار د دوی هغه وخت هلته کې چې څومره دی پروردګار په خیر سره او په سهولت سره په دوی باندې تیر کړي.
او په خیر سره پروردگار په سہولت سره دوی ته پروردگار واپسی نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.